السلام علیکم ورحمت الله. صدام صافی سے محترم پښتنه کړې ده چې د نظر د دفع د فاره د ماشاءالله کلمه ویل یا په کورونو باندې یا په گاړو باندې لیکل او الته رایزاندول دا څه حکم لري؟ نو د نظر نه د دفع د فاره مونږ ته شریعت اصل کې نور الفاظ خودل دي، خو دا الفاظ اوس د خلکو په ژبه باندې مشهور شوي دي چې ویني او د نظر ویره پې لري نو ماشاءالله وای. او حقیقت دا ده چې حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وای اذا رأى احدكم ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. کله چې یو تن د تاسو نه د شی ویني چې هغه خوښ شي دلته خوشاله وي نو هغه د پاره د برکت دعا وکړي. فإن العين حق، ځکه چې دا نظر لګېدل دا حق دی. او د برکت دعا دا معنی چې ورته ودی بارک الله فیک، بارک الله فی مالک، بارک الله فی اولادک. که دا الفاظ ورته په عربۍ کې نه یاد پښتو کې دی ورته ووایي الله دې په مال کې برکت واچوه، الله دې په اولاد کې برکت واچوه. یا چې کوم شی ویل دغه ته ووایي چې الله دې په دې شي کې برکت واچوي. یو بل حدیث کې راغلی دی، ابو امامه ابن سهل ابن حنیف رضی الله عنه وای عامر ابن ربیعه وای د لاره باندې تېرېده او دلته سهل ابن حنیف رضی الله عنه لاره کې لامبلې. نو دی چې کله دا سهل ابن حنیف ویل د کمیس یې ایستلی و، فقال نو وی ویل لم ارک اليوم، یاره ما خو نن ورځ چې مې څوک ویل د دغه بدن ما بیخي لیدلی نه دی. ولا جلد محبات، وی نه مې داسې څرمن لیدل دی، دا خو داسې څرمن دی لکه د پیغلې جلی. نو وی وخت لا نه و تېر شوی، داسې یو منټ هم نه و تېر شوی، دغه راولېده سهل بن حنیف دا صحابي راولېده او داسې بېهوشه شو. نو نبي صلی الله علیه وسلم ته چا راوړه، نو رسول الله ورته وویل من تتهمون به، چا باندې شک دی چې دا به هغه نظره کړی؟ قالوا عامر ابن ربيعه، هغه ورته ویل چې عامر ابن ربيعه دا الفاظ ویل، بیا هغې نه وروسته دا بېهوشه شو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل علی ما یقتل احدکم اخاه، ولې خپل ورور د تاسو نه یو کس وژني په خپل نظر باندې؟ اذا رأى احدکم من اخیه ما يعجبه فليدعو له بالبرکه، کله چې یو تن د تاسو نه د خپل ورور کې داسې صفتونه ویني چې هغه لره خوښوي نو دعا دی ولا وکړي د برکت. داسې ونه ویل چې ودې وایي ماشاءالله، بلکې ودې وایي دعا دی ولا د برکت وکړي. نو د نظر نه د دفع کېدو دپاره دغه د برکت دعا ده، د الفاظ بارک الله، نه دغه الفاظ چې کوم مشهور شوي دي ماشاءالله. دغه ماشاءالله الفاظ د دې وجې نه مشهور شوي دي چې قرآن کې راغلي دي. قرآن کې الله تعالی وایي ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. او دا الفاظ دا د یو مؤمن او بل کافر ترمنځ خبرې وي، او د مؤمن د کافر انسان ته ویل چې دا نعمتونه تا باندې الله تعالی کړي دي، دا نعمتونه ته الله تعالی ته منسوب که، ته په خپل کبر او فخر او غرور مه کوه. نو دغه ځای کې د مؤمن انسان دغه الفاظ ورته استعمال کړه چې تا به دا ویلی وی چې ما شاء الله لا قوة الا بالله، قوت ټول د الله تعالی دی، دا باغ که راشین کوي او که وچوي او که هلاکوي دا قوت ټول د الله تعالی دی. هلته دا معنا نه ده چې یاره تا به دا الفاظ ویلي وي نو دا باغ به دې نظره شوی نه وی. نو د نظر د دفع دپاره شرعي الفاظ هغه دی چې تبارک الله، یعنی ماشاء الله الفاظ دا په دغه کې نه دي راغلي احادیثو کې چې د نظر د دفع دپاره یا رسول الله ښودلي یا کوم صحابي ویلي. او هر چې دا الفاظ یعنی ماشاء الله د کورونو د پاسه لیکلو یا په دکانونو کې لیکلو یا د موټرو په شیشو کې رایزاندوله د نظر د دفع دپاره دا هغې ته هیڅ فایده نه ورکوي. وجه دا دغه الفاظ چې څوک هلته وایي نو دا په طریقه د انشا نه وایي، بلکې د هسې یو لیکل دی هغه وویلې نو او نیت په نیت د ذکر باندې وایي نو دغه فایده نه ورکوي هلته، او دغه لیکل هلته ناروا دي. او ځینې خلک دا الفاظ لیکي چې هذا من فضل ربي،
که دغه الفاظ داسې د عاجزۍ د وجې نه سړی ولیکي چې عاجزي پکې ښکاره کوي، لکه دا څه چې ما راکړي دا ما له الله راکړي دي، نو صحیح ده. خو که د دې دپاره یې لیکي چې دې مایع نظر دفع شي، نو دغه ورته هېڅ فایده نه ورکوي، بلکې دغه الفاظ کورونو او موټرو کې رایځانول داسې معنا ورکوي لکه تعویض چې دې رایځان کړی. نو لکه څنګه چې تعویض چاته فایده نشي ورکولی او کول یې ناروا او کله شرک دي کول، دغه شان د دې الفاظو لیکل حکم هم دی. نو خلاصه دا ده چې د نظر د دفع کېدو دپاره ماشاءالله الفاظ احادیثو کې نه دي ښودل شوي، بلکې دعا د برکت ښودلی شوې ده. او د دې دپاره چې سړی د نظر لګېدلو نه محفوظ شي، نو هغه باید د سهار او ماښام اذکار ووایي چې د هغې د وجې نه الله تعالی د نظر نه، د حسد نه، د سحر نه او د شیطانانو ټولو نه محفوظ کړي. والله تعالی اعلم.